ښځه موږ وایو دا راته ته مه وایه چې زه نور خپل بچی مکتب ته نه لیږم دا فکر چرته ونه کې چې نور زه د علم او د عرفان نه لرې شومه نه ای ولسه اوس داسې ټیم رالی چې ستا زوی به په حقیقي معنا د اهل د معرف ګرځي اوس داسې ټیم رالی چې ستا زامن او ستا بچیان به په حقیقي معنا زده کړه او پوهې ته ورسیږي او د زده کړې تر څنګ یو اسلامي مفکوره هم د ځان سره وړی شي هغه که هر څوک دی د تعلیم حق لري شریعت حق ورکړی ام المؤمنین بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دی ښځه ده دا د ښځو په ټولي کې ده لیکن تعلیم کوي هغه داسې نه وه خدای ناخسته چې موږ ووایي په څه پوهېدله نه هغه هم تعلیم کړی و د اویا صحابه کرامو علم خدای تعالی بی بی عایشې ته ورکړی و صحابه کرامو به ویل وایي ډېری کرک چې موږ کله په یو مسئله کې تشویش به مو شو موږ به ام المؤمنین بی بی عایشې ته ورتلو ای بی بی ته خو د نبي علیه السلام بی بی وي او تا تعلیم کړی موږ تا نه په دې باره کې فتوا غواړو ښځې هم حق لري چې تعلیم وکړي ښځې هم د افغانستان اوسېدونکي خلق دي ښځو ته هم خدای تعالی او شریعت په پوره معنا سره حقوق ورکړي دي او دا یقینا مونږه دا په چیلنج سره ویلی شو چې کوم حقوق خدای تعالی د ښځو ته ورکړي دي د کفر چې هر نظام وي داسې حق نه دی ورکړی شوی مخکې له دې نه چې نبي علیه السلام مبارک مبعوث شي د ښځې قانون به دا و که به چېرته په ده باندې میاشتنۍ مرستیا راغلله ښځې به بیا دا حق نه درلودو چې د خاوند تر څنګ د کښېني ښځې به بیا دا حق نه درلودو چې دی دې چېرته په خپل کور کې پخلی او یا هم د کور نوره زندګي دې وکړي دته به یو کوټه منتخب وه یو مرداره کوټه به منتخب وه دی به یې ور واچوله او بېدبي د معافي لکه د یو زناور غوندې ډوډۍ به یې په کڼکۍ کې ور اچول هلته به یې ژوند و دا چې شرعي نظام نه و راغلی دا چې محمدي نظام دنیا ته نه و راغلی د کفر د جهالیت د زمانې د ښځو حق دغه شی و لیکن نن چې اسلام رالی نبی علیه السلام مبارک مبعوث شو ښځې ته وویل ته محترمه یې که تا باندې چېرته د میاشتنۍ مرستیا راشي ته داسې کار مه کوه چې خدای ناخسته ته د یو حیوان حیثیت ولرې نه ته یو محترم شخصیت ته به دلته د خپل خاوند تر څنګ کښېنې ته به کور کې ګرځئ پخلی کوی شي البت یو څه امور یې نه منع کړله ښځو ته خو حق شریعت ورکړی د کفر نظام وای ښځه چې ده هغه د بې حیا ګرځي بې حجابه دې ګرځي زمونږ دین وای نه ښځه ډېره محترمه ده ښځه ډېره معززه ده د ده مخ ته کتل دا فري نه دي د ده مخ ته کتل دا روا نه دي تر څو پورې چې روپۍ ورنه کې ته به مهر ورکوي روپۍ به ورکوي بیا د ښځې مخ ته کتی شي نو رښتیا ووایه چې اوس ښځو ته حق اسلام ډېر ورکړی که کفر ورکړی اسلام ورته حق ډېر ورکړی دی په دې خاطر باندې چې ستا معزز مخ د خپل خاوند او د خپلو محرمانو نه بل کس نشي ګتی